بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. سورة المائدة آيات 88 سپارہ وما. الله جل جلاله په خپل قرآن عظیم شان کې د حلال او د حرام د پاره ډیر زیات یادونه کړي او آیاتونه پکې ډیر زیات راغلي دي او د هر چا د پاره دا حکم کړي چې همیشه د پاره حلال اخري او د حرام نه پرهیز وکړي. حلال او حرام دوه هغه تضاد شیان دي چې هغې نه باید سړی پرهیز وکړي او په دې من د حلال او حرامو کې ځینې شیان مشتبهات دي، یعنی انسان مشتبه کوي چې دا به حلال وي او که حرام به وي. نو په دې لحاظ باندې قرآن عظیم شان همیشه دپاره فرمایي چې منبیانو ته مې هم ویلي چې پاک خوراک وخورئ او ټولو مسلمانانو ته او ټولو انسانانو ته مې هم دا ارشاد دی چې پاک خوراکونه وخوري، حلال رزق وخوري او حلال کارونه وکړي او د حرامو نه ځان وساتي او هغه شي کې چې اشتباه وي د هغې نه هم حذر وکړي او ځان کې وساتي. نو الله جل جلاله فرمایي: یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی، لا تحرموا الطیبات، مه حراموئ ځان باندې طیبات، یو شی حلال وي او تاسو یې ځان باندې په زوره په خپله مسالو باندې او په خپل زړه باندې او په خپل خبرو باندې هغه ځان باندې حراموئ، دا کار مه کوئ. طیبات یعنی پاکیزه شیونه، ما احل الله لكم، کوم شیونه چې تاسو ته الله تعالی حلال ګرځولي او هغه د حرامو نه جدا کړي دي او حلال دي، نو تاسو هغه شیونه اخرئ، ستاسو دپاره هغه شیونه دي. ولا تعتدوا، او په دې برخه کې هیڅ وخت تعدا مه کوئ، د حدودو د الله نه مه اوړئ، امرونه د الله تعالی شاته مه غورځوئ، بلکې د دې لپاره چې د الله تعالی اطاعت هم کړی وي نو د الله تعالی بندگی مو کړی وي نو د الله تعالی حکمونه هم ومنئ. ان الله لا يحب المعتدين، ای هغه کسانو چې تاسو د حدودو د الله نه، د پولو د الله نه، د محدودیتونو د الله نه اخواته اوړئ، نو الله فرمایي: ان الله لا يحب المعتدين. الله د هغه چا سره محبت نه کوي او دوست نه ګڼي کوم یو چې تعدا کوي په خپلو اموراتو کې او په خپل ژوندانه کې د یو څه او د بل څه، هم د خوراک شي نه، هم د کسب شي نه او هم د ویلو شي نه، د دې نه باید سړی احتراز وکړي، ځکه الله جل جلاله وایي دا یوه تعدا ده او یو ظلم دی. نو د دې ظلم په مقابل کې باید انسان هر وخت منونکی اوسیږي او نه چې دا چې د الله تعالی د پولو نه او د حدودو نه تیر شي. وکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، او اخرئ ای خلکو مما هغه څه چې رزقکم الله چې رزق درکړی الله جل جلاله تاسو ته، حلالا د حلالو نه، طیبا پاکیزه دي، بېشکه خواږه دي او مزهدار دي او طیب دي او الله ورته د خپل امر په واسطه باندې د حکم په واسطه باندې پاک شیان ویلي دي. د هغه واتقوا الله، د هغه الله نه ویرېږئ، الذي هغه ذات یا هغه الله انتم به مؤمنون چې تاسو په ایمان راوړی دی. ای خلکو، د ایمان راوړل دا معنا دي چې د الله تعالی باندې ایمان راوړی نو د زړه د صدقه به هر څه منئ او هر څه به قبلوئ، نو تاسو ایمان به بیا په ځای وي. نو د دې په واسطه باندې رسول صلی الله علیه وسلم د دغه حلال او حرامو آیاتونو دپاره او د پاکیزه شیانو دپاره او د مشتبهاتو دپاره یو ډیر ښه جامع الکلام او یو ډیر ښایسته حدیث راوړی دی او د هغې دپاره چې د دې ټولو آیاتونو ترجمه پکې وي او د دې ټولو آیاتونو تفسیر پکې وي. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا حدیث داسې دی: عن النعمان بن بشیر، د نعمان بن بشیر رضی الله عنهما څخه روایت دی،
قال او فرمایل دی بشیر وایي چې اوفر نعمان بن بشیر وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا اوریدلی یقول چې فرمایل وي ان الحلال بین حلال بیان شوی دی وان الحرام بین او حرام بیان شوی دی وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس حلال هم بیان شوی دی او حرام هم بیان شوی دی او هغه څه چې د حلال او حرام ترمن باندې اشتباها او اشتباه ده پکې چې آیا حلال دي که حرام دي او د علم خاوند هم نه هغه هم بیان هغه هم ښودل شوي دي لا یعلمهن کثیر من الناس په دغه مشتبهات باندې اکثرا خلک نه پوهېږي چې دغه تشبیه د چی سره د حرامو سره ده او که د حلالو سره ده فمن اتقا هغه چا څوک چې وویرېده د الله نه الشبهات د شبهاتو نه صرف نظر وکړو چې یاره په دې کې زما ریب او شک دی نو زه به دا پرېږدم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي استبرأ لدینه دی خپل دین پاک او برأت یې ورکړه خپل دین ته د حرامو نه او د اشتباهګانو ده وعرضه او د خپل عزت د بچ کولو دپاره یې دا کار وکړو اشتباه یې لرې کړله او سوچه حلال یې وخواړه او د سوچه حرامو نه یې ځان وساته ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام اکثر خلک وایي که څوک واقع شي په دې شبهاتو کې چې شبهه ده پکې او ورته معلوم نه وي د بنسټ نه ورته معلوم نه وي چې دا حلال دي که حرام دي او دی په دې کې اخته شو نو دې شبهاتو کې چې کله اخته شو وقع في الحرام دی په حرامو کې دننه ننوت او حرامو کې واقع شو د دې معنا به داسې وي په خپله پیغمبر علیه الصلاة والسلام حبیب خدا یو ډیر ښه مثال ورکوي د دې لپاره د دې مثال به څه وي کالراعي دا د هغه شپونکي په څېر دی دا سړی چې مشتبهات او حلال او حرامو ترمنځ دا کارونه کوي یرعي حول الحمى دا خپل هغه ګډان او خپل پسونه او خپل رمه څری په هغه ځای کې یوشکو ان یرتع چې په دې کې شک وي دی کې الا وان لكل ملک حمى منځ کې حلال او حرام دي او منځ کې یو رعایت یو ځای دی ورښوده سړځای دی او په دې کې رمه خوشې کړې ده اوس د دې رمې دپاره په دې من د حلال او حرامو کې دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا دلته دا شپونکې خپله دا رمه څرئ او په دې باندې پوه شئ چې د هر یو ملک دپاره خپل حدود وي او حما وي حرم ورته موجود وي ملک او پادشاه ته هم حرم موجود وي الا وان حما الله محارمه او په دې پوه شئ چې د الله تعالی د څړځای او محارم او حرام ځای او د هغې هغه څه چې د ده د حدودو سره برابر دي او د حدودو نه اخواته نه اوړي نو هغه د هغې محارم دي او د هغې هغه څه دي چې هغه ته ویلي دي چې دا حرام دي مه کوئ الا وان فی الجسد دا خو د یو شو چې کله څړځای ته لاړې او د فصلونو ترمنځ رمه څرې حتمی او ضروري به یو پسه یو ګډ به ځي او د بل چا فصل به خوري کله چې رمه د بل چا فصل وخوري نو حرامو کې شو داسې انسان دی که چېرته د حلال او د حرامو ترمنځ کله یو شی راواخلي او مشتبه وي او هغه خوري نو په حدودو د الله باندې ور واوښته او په حرامو کې واقع شو بیا ښایي یو خو دا شو چې د دین استبرا د دین پاکوالی د خپل عزت ساتنه په حلالو کې ده بل فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپون مثال یې ورکړ او بیا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وان فی الجسد مضغة بېشک الا با خبر اوسئ بېشک په دې جسم د انسان کې مضغة یو د غوښې ټوټه ده دغه د غوښې ټوټه دې ته وایي چې نه ډېره کلکه وي نه ښه وي نه بد وي خو د غوښې اطلاق ورباندې کېږي او یوه ټوټه د غوښې وي مضغه دې ته ویلی کېږي لکه اولاد چې اول سر کې مني وي بیا ورپسې علاقه شي او بیا ورپسې مدغه شي څلوېښت ورځې بعد دا مدغه داسې یو غوښې ټوټه ده وایي ستاسو په جسد کې او د غوښې یوه ټوټه ده اذا صلحت کله چې دا برابره وي او سمه وي صلح الجسد كله ټول جسد به پاک او صفا به وي و اذا فسد جسدو که چېرته دغه ټوټه د جسد کې همدغه مدغه ستاسو په جسد کې کله فاسده شي او خرابه شي نو كله ستاسو فسد الجسد كله ستاسو ټول جسد به فاسد شي او ټول به خراب شي
د یو میکروب په څیر باندې، د یو انتشار په څیر باندې، د یو داسې شي په څیر باندې چې په منډه منډه د زهر غوندې به ستاسو په دې وینه کې ځغلي او ټول وجود به فاسد کی، او که چېرته م ځان وساته نو ټول وجود به پاک او صفا کی. او بیا خبرو کې الا با خبر اوسېږي وهي قلبو، او هغه ستاسو زړه دی. که تاسو کله خپل زړه د الله په لاره باندې برابر کوئ او د الله په باندې وي نو صالح به وئ، او که د الله نه باغي شي دا زړه نو د الله جل جلاله باغیان به یې او هر څه به خراب او مردار وي. متفق علیه، بخاري او مسلم دا حدیث روایت کړی، ټولو احادیثو کتابونو روایت کړی. اوس شرح د حدیث داسې وي، حلال بین، حلال بیان شوي یوه ټوکړه د حدیث دا ده، وبینهما امور مشتبهات، حلالم بیان شوي او حرامم بیان شوي، او امور د مشتبه چې سړی اشتباه کېږي سهو کېږي پکې، یعلمهن کثیر من الناس، لا یعلمهن نه پوهېږي اکثر د دې خلکو. نو تاسو اوس وایئ چې ان الحلال محض دا معنا چې د دې نه تیری نشته، حلال محض حلال دي او حرام محض حرام دي، او مشتبهات چې دي په دې باندې خلک نه پوهېږي. ولې نه پوهېږي؟ ځکه چې اکثر خلکو سره دا علم نه وي، اکثر خلک قرآن یا عظیمشان باندې نه پوهېږي، احادیثو باندې نه پوهېږي، د فقه باندې نه پوهېږي، اصول فقه باندې نه پوهېږي، عقیده باندې نه پوهېږي، د دې ټولو علومونه لرې دي. فلهذا یو عام سړی نشي کولی چې دا مشتبهات دا دریم شی درک کړي چې دا حلال دی او که حرام دی. فلهذا کله چې داسې هغه څوک پرې پوهېږي. واما الراسخون فی العلم، قرآن کې وایي راسخون په علم کې هغه څوک دي چې په دې شیانو باندې پوهېږي او دې نه باید پوښتنه وشي. اوس دا حلال محض او یوازې دا چې دا طیبات دي، پاکي ده. پاک شی څومره ښه وي، لکه پاکې اوبه څکې، چټلې اوبه څکې، یو شی ګنده څکې، لکه یو څه شی پاک شیان څه ډکم من الزرع، لکه د زراعت یو شی پاک صفا خوري، غنم خوري، جوار خوري، سابه خوري، د ځمکې نه هر شی چې راوځي هغه خوري، والثمار او میوې خوري، میوې هم پاکې صفا د ونې نه راشتې، هغې کې هم کم شک نشته دی. وبهیمة الانعام، د غوی غوښه، د پسه غوښه، د ګډ غوښه، د میخې غوښه، هغه څه چې شریعت روا کړي د هغې غوښې خوري، دا هم حلال دي. وشرب الاشربة الطیبة، او پاک شیان څکي، معنا دا چې شربتونه څکي، حلال شیان څکي، هغه شیان نه څکي چې هغې کې شک وي. ولباس ما یحتاج الیه، او لباس د اوړي او د ژمي اغوندي، د ګرمۍ او د یخنۍ دپاره یې اغوندي، هغه حلال وي، د حلال ځای نه وي. من القطن والکتان، د پنبې نه وي او که د کتان نه وي، د سونډو نه وي او که د هر څه نه وي. ابریشم ریخم به نه اغوندي، د سړي دپاره حرام دي. او الصوفي، یا هغه شړیګانې او هغه کمپلې چې اغوندئ، او یا هغه ویښته چې استعمالوئ، او یا لکه کنکاح، نکاح مباح ده، لکه ښکار کول دا مباح دي. داسې نور ټول شیان کم یو چې مباح دي نو دا حلال شیان دي، دا شی نه کوئ. او حرام محض دې ته ویلی کېږي. مثل اکل المیت، د مردارې غوښه خوري، مردارۍ غوښه خوري، حلاله کړې ده نه دا وخورئ. والدم، او وینه چې کوم یو سیلان کوي هغه څکي، هغه په خپل کاروبار کې راوړي. او لحم الخنزیر، او د خنزیر غوښه خوري. وشرب الخمر، او خمر او شراب خوري. او هغه شی الخمر، بخاري شریف داسې الخمر ما خامر العقل، هغه څه شی چې عقل مخمور کوي، هغه شی چې عقل انسان د عقل نه وباسي، هغې ټولو ته خمر ویلی کېږي. دا چې موږ تاسو د شرابو په نامه یادو، د ویدکا او د ویسکي په نامه یادو، د فلاني فیصدۍ او فلاني فیصدۍ الکولونو، ایتل الکول، محض الکول، مثل الکول، دا ټول الکولونه چې تاسو موږ او تاسو یادو، دې ټولو کې فیصدي موجوده وي. خو دې ته به داسې فکر کې چې الخمر ما خامر العقل، دغه ټول الکولونه یا دغه ټول شرابونه چې تاسو خورئ، دې ته به فکر کوئ چې دې کې داسې شی شته چې زموږ عقل لرې کوي، نو دا حرام دي، دا باید تاسو ونه خورئ. و نکاح المحارم، نکاح د خور سره، نکاح د مور سره، نکاح د داسې خلکو سره، نکاح د دوو ښځو سره یو ځای نکاح کول، نکاح د خپلې ښځې د مور سره، نکاح د نور داسې خلکو سره چې هغې سره ستا ته الله جل جلاله محارم ګرځولي دي او هغه ستا حرام دي، هغې سره نکاح کې دا حرام دي. ولباس الحریري، او تاسو اغوندئ لباس د ورېښمو، انسان ته یا نر ته څلور ګوتې چې په یو شي کې وي نو پروا نشته، ځینې علما وایي 3 ګوتې دي وي،
که د دې نه اضافه شو نر ته ناروا دي، یا د سرو زرو استعمال نر ته یا سړي ته ناروا دی، سره د دې چې کله مجبوریت شي نو بیا ورته جایز دی. یو صحابي هغې پوزه غوڅه شوې وه، نو هغې د سپینو نه بیا خپل ځان ته پوزه جوړه کړه. کله چې ځان ته پوزه جوړه کړه نو بیا یو وخت د دې پوزې زنګ وکړو او چټله شوه او ګنده شوه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو، یا رسول الله زه د دې پوزې سره په تنګ یم، ما ته اجازت وکړه چې زه د سرو نه جوړه کړم یا د طلا نه یې جوړه کړم چې زنګ نه کوي. هغې ویل جوړه یې کړه ورته. داسې وخت کې ضرورت دی، که د خنزیر غوښه دې ضرورت شو بل شی پیدا کېده نه ویې خوره، که یو بل شی اوبه نه پیدا کېدې ناروا شی اوس کا، مګر دا چې د همیش دپاره باید دا کار ونه کړي. نو ځکه ورته اجازه هم ورکول شوه. یو خو دا چې صنعت د جراحۍ وګوره چې په اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړي. دویم دا چې د سرو زرو نه پوزه جوړول دا د هغې وخت نه راپاتې او تر اوسه پورې دي. نو د انسان دپاره کله چې عادي انسان وي د سرو استعمال نر سړي ته روا نه دی. ومثل الاکساب یو کسبونه غلط کسبونه، شراب خرڅې، شراب جوړې، لس کسه پکې لعنت والا دي چې څوک یې وړي، څوک یې خرڅوي، څوک یې راوړي، څوک یې جوړوي. داسې شیونه به ځان ساتي. د خنزیر غوښه خرڅې، د خنزیر ښکار کې، د خنزیر وازده په کار باندې اچې، د هغې پوستکی په کار باندې اچې. وشرب الخمر او هغه ټول شی نه چې عقل خمار کوي هغې نه به لرې کېږي. او هغه شیان کسبونه چې ناروا دي هغه به نه کې. او هغه څه چې ربا ده یا سود دی چې تا ته په کور کې راځي او د یو غریب وینې پیسکې او خپل پیسې دې ځای په ځای باندې رأس المال دې په ځای وي، خپله فیوډالي دې په ځای وي، خو په میاشت کې د هغې غریب نه هر څه اخلي او په میاشت کې ورنه هر څه د پیسې ترې اخلي، که مړ کېږي که ژوندی کېږي. هغه د احتیاج په بنا تا نه سود اخیستی او ته یې ورته ورکې. ربا حرامه ده. رسول صلی الله علیه وسلم او الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ای هغه کسانو چې ایمان راوړي، شراب چې دي، قمار چې دی، جواري چې ده، بوتان چې دي، او غشي شتل او تالی چې دي، کهانت چې دی، سحر او جادو چې دی، دا حرام دی، دا د عمل د شیطان نه دی. فاجتنبوه، ځان ته وساتئ. حکم دی د الله چې ځان ته وساتئ، نو تاسو به بیا کامیاب شئ. او د دې معنا دا ده چې د کامیابۍ معنا ناکامي ده، عکس ناکامي ده. فلهذا ناکام به یاست او تکلیف او زحمت کې به یاست، خو د دې نه ځان وساتئ. وثمن ما يحل بيعه او د هغه پیسې چې تاسو اخلئ چې د هغې بیع حرام وي، هغې باندې یو شی خرڅوئ چې هغه حرام شی وي او د هغې جواز نه وي، لکه مثلا مخکې شراب هم ویل. او یا هغه مال اخلئ چې هغه غصب کوئ، د یو بل چا مال یا د دولت ځمکه یا بل څه غصب کوئ، دا حرام قطعي دي، دا باید ونه شي. او تدلیس او یا هغه څه شی چې هغه تاسو داسې پټوئ او ځان نه یو بل شی ورته جوړوئ، قسمونه پرې خورئ او یو چا ته یې ورکوئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ په غنمو کې ګوتې ووهلې، نو یو تجار خرڅول، نو د هغې په منځ کې لامده غنم راوواته. نو بیا کله چې راجع کړه ورته ویل دا دې ولې داسې کړې وه؟ یا رسوله باران دی او دا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل لیس منا من غش، هغه څوک چې غش کوي، تدلیس کوي، دروغ وایي، هغه زموږ نه نه دی. او دغه د تجار کلمه لومړی ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې وویله چې د تجار کلمه مشهوره ده نن سبا په ټوله دنیا کې. دا د غش کلمه، د تجار کلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم اولین ځل دپاره دا تلفظ کړه. اوس دې دپاره لکه اوس د شک شیان درته ښیي. اما من الاعمال کالخیل، د اس غوښه خوري، شک دی پکې، طبیعت دی نه قبلوي. والحمیري، د خره غوښه خوري، هغه بنده شوې ده، باید ونه خوري. والدب، د سمساري یا د سسمار غوښه باید ونه خوري. وشرب ما اختلف فی تحریمه، او د هغه شی نو شراب، لکه د میزو اوبه چې دي، لکه د نورو اوبه چې دي چې هغه د خمر زیاته رسېدلې وي، د میزو نه اوښکل شوي وي او هغې نه خمر جوړ شوی وي، نو ته یې په دې نامه مه خوره چې دا د میزو اوبه دي، بلکې هغه نیشه راوړونکي دي. هر شی چې کله دغه راوړي، نیشه راوړي، نو هغه حرام دي. او هغه پوستکی لکه د خنجر پوستکی، د سپي پوستکی، هغه په دباغت نه پاکیږي. نور ټول پوستکی په دباغت پاکیږي، کوم یو چې په دباغت او په رنګ ورکولو باندې نه پاکیږي او ته هغه استعمالې، هغه حرام دي. نو اوس دا وایي چې په دې ټولو مسایلو کې والعین والتورق،
عین دې بیع ته وایي چې یو سړي نه مثلا یو چا نه چې شي اخلم عبدالله نه مې واخیسته موټر په 1000 روپۍ باندې او دا موټر بیرته په همدې سړي باندې خرڅوم په 500 روپۍ باندې زما دې ته احتیاج دی زه ضرورت لرم کور کې مړی لرم نور قرضداري لرم نو ما د دې سړي نه واخیست بایي نه مې واخیست عبدالله نه مې واخیست په 1000 روپۍ بیرته یې رانه عبدالله په 500 روپۍ خري دا حرامه بیه ده او والتورق او بیه د تورق کې اختلاف د علماو دی تورق بیه د دې ته وایي چې هغه واخلي په بل چانې په لیټه باندې واخلي او بیا په بل سړي باندې خرڅوي او په نقده باندې خرڅوي ائمه ثلاثه امام ابو حنیفه شافعي صاحب او مالک صاحب وایي دا بیه روا ده ځینې علما دا وایي د اخر عصر علما چې دا هم ناروا ده خو په هر صورت باندې دا بیه کم یو چې ورکې تکلیف وي او زحمت وي او په ملاوټ باندې وي او په دروغو باندې وي هغه حرامه ده او الله جل جلاله فرمایي په خپل کتاب کې ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ای محمد ما تعالی ټول صلی الله علیه وسلم ما تعالی ټول شیان ښکاره نازل کړي دي هر څوک پې پوهېږي حلال چې شی حرام او که بیا نه پوهېږي نو فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون د اهل ذکر علماو نه پوښتنه وکړئ چې که نه پوهېږي د هغې نه پوښتنه وکړئ چې تاسو پې پوهېږي چې حرام کوم یو دي او حلال کوم دي او الله جل جلاله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وما نزل إليهم وما تعالى فاردا شينا قرآن دغه هر څه ستا په زړه کې ستا په فکر کې چې اچولي دا د دې لپاره مې اچولي چې ته خلکو ته بیان کړي او خلکو ته ښکاره کړي چې خلک د دې شي نه خلاص شي ولعلهم يتفکرون او دوی پکې فکر وکړي چې ولې زه دا حرام او حلال شي او نه ګډوډ کوم او خراب یې خورم هو او الله جل جلاله ډاډ ورکړی زموږ ستاسو په دین کې دې باندې باید پوه شو چې کوم کمی او کاستی نشته او نه څوک حق لري د دې چې اوس پکې کمی او کاستی وکړي ولو که په هر تنظیم وي که هر پادشاه وي هر شهزاده وي هر یو عالم وي نن سبا تیری او نه شي کولی اختلاف هم پکې نه شي کولی ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د حج په ورځ باندې راغله اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا ما نن ستاسې دپاره ټول دین مکمل که ای مسلمانانو ما تاسو ته ټول نعمتونه تمام کړو یعنې څه ارشادات مې درته ټول وکړه قانونونه مې درته جوړ کړه او زه په دې علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا او دا هغه نعمتونه دي چې ما تاسو ته درکړه او زه په رضیتو ووایي چې زه راضي یم لکم الاسلام دینا او زه په دې باندې راضي شوم چې تاسو ته مې دین د اسلام درکړه ته پرې راضي شه او ته همدغسې حرکات وکړه نو اوس که چېرته داسې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي ترکتم علی بیضاء نقیة لیلها کنهارها وایي تاسو ما په داسې حال کې پرېښي چې ستاسو ته هېڅ تیاره نشته شپه هم درته رڼا ده ورځ درته هم رڼا ده قرآن ته رجوع وکئ احادیثو ته رجوع وکئ فقه ته رجوع وکئ ټول شیونه به درته برابر شي او جوړ به شي در سره خو که دا تاسو په خپله باندې نه کوئ نو بیا تاسو ته چې شی بیان شوی دی هغه هم نه منئ حلال هم نه منئ او حرام هم نه منئ او هېڅ شي هم نه منئ په هر صورت باندې دا د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حلال او د حرامو وخت کم دی صرف دومره یو درته په آخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو کله چې ګډان او میږي خپلې اخوا دې خوا سره وایي د الله په حدودو به تجاوز کوئ مو ورنږدې کېږئ مثلا یوې ښځې سره ناروا کښېنئ شیطان ستاسو په منځ کې دی دا محارم د الله دي پردۍ ښځې سره مه کښېنه ورسره خبرې مه کوه هغه څه چې دعوت د زنا دی هغه ورته مه کوه سترګې ورسره مه جنګوه ځان یوازې وساته هېڅ وخت دې د ضرورت دې نشته نو څه کې چې دې سره کښېني په دفتر کې ورسره مه کښېنه په موټر کې په چوکۍ کې ورسره مه کښېنه په لاره کې ورسره مه ځه په یو ځای کې ورسره مه یو ځای کېږه د احتیاج په صورت کې څه پوښتنه کوي ورکې سترګې مه خښوه د هغې ګاڼې ته مه ګوره د هغې حالاتو ته مه ګوره ته په خپل ځان په خپله وساته د الله د پولو نه مه اوړه نو دا ستا د هغه ځای دی چې ته باید د هغې هر وخت یې باید مراعات وکړې ځکه دا تا دپاره حرام قطعي دي باید دا کار ونه کړي شبهاتو نه ځان وساته چې کوم شي کې شبه وي هغه لرې کړه د ځان نه اوس دې دپاره چې الله جل جلاله دا وایي چې که ته چېرته دا کار وکړې نو استفراد یې د ځان دپاره پاک شی وخوره نو پاک تنفس به وکړې پاک شی به دې مخې ته راشي زړه به دې برابر شي نو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي الا وان فی الجسد مضغة ستاسو په وجود کې یوه ټوټه غوښه ده اذا صلحت صلح الجسد که چېرته جوړه وي نو تاسو جوړ یاست و اذا فسد الجسد كله ټول جسد به فاسد وي
الا وهي قلب او هغه زړه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې دعا کوله: اللهم انی اسألک قلبا سلیما، یا الله زه د تا نه قلب سلیم او صفا غواړم. قلب سلیم علما داسې وایي چې قلب سلیم دې ته هو سالم من الآفات والمکروهات كلها، د ټولو مکروه او د ټولو هغه حرامو شیو نه دا زړه حرام دی. او الله جل جلاله په قرآن کې فرمایي: یوم لا ینفع مال ولا بنون الا ما آتى الله بقلب سلیم. ورځ په قیامت به درنه پوښتنه کوي چې وایه ته په کوم قلب باندې راغلی، که په سلیم قلب ورغړې حرام دې نه دي خوړلي، بچو ته دې پریخي دي حرام مالونه او هغه دې خوړلي، قلب سلیم دې نشته، نو بیا به دې دوزخ دی. بیا که په قلب سلیم ورغلی نو الله جل جلاله به دې همیشه دپاره نازل جنت ته بدلیږي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: عن حذیفة بن اليمان رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحدير عودا عودا. هر ورځ فتنې ستا په زړه باندې راځي لکه پوزکي کې چې ډکي نه نباسي او داسې اوبدل کېږي، داسې پکې ننوځي او پکې برابرېږي، پوزکۍ جوړېږي. كعرض الحدير عودا، یو ډکې ورننه باسي او جوړې. فأي قلب أشربها، کم یو زړه چې دا اوس کله دا فتنه پکې ننوتله نوکې ته دې باندې یو نقطه جوړېږي، فيه نقطة سوداء، توره نقطه په دې زړه باندې جوړېږي. وأي قلب أنكرها، کم یو قلب چې دا قبول نه کړي دا فتنه، نکتت فيه نقطة بيضاء، په دې باندې یوه نقطه جوړېږي، هغه نقطه سپینه وي. حتى تعود القلوب على قلبين، بیا دا زړونه په دوو قسمتو تقسیم شي. قلب اسود، یو هغه تور زړه شي چې ټولې فتنې قبولې کړي. مرباد، خاکستري شي، ایرې غوندې رنګ شي. مرباد کالکوزي، د یوې کوزې په شان شي. مجخیا، سرچپه شي، څه شی چې پکې وي هغه ترې ټول تویږي. یعنې کوم حرامیتوب او کوم رذالت او کوم یو غلطې خبرې چې پکې وي هغه ټول ترې تویږي او د یو کوزې په شان باندې چپه شي. لا يعرف معروفا، دغه سړی چې دا کارونه کوي دا فتنې ورباندې تور کړی زړه، دا وایي نه پېژني چې ښه شی څه شی دی. ولا ينكر منکر، چې بد شی څه شی ده. الا ما اشرب من الهوا، مګر چې شی چې د هوا او شهوت غواړي، څه شی ته د غریزه غلطه غریزه غواړي، په څه شي باندې دی اشباع کېږي، په څه شي باندې دی حرامتوب کوي. په لحاظه دغه هر څه هغه په خپله باندې جوړوي. اوس دې ته وقلب ابيض، او کوم چې سپین زړه دی چې نه یې ده قبوله کړې فتنه او ټکي پکې دي او سپین صفت، لا تضره فتنه، هیڅ وخت ورته ضرر فتنه نشي رسولی. ما دامت السماوات والارض، تر هغې وخته پورې چې تر څو پورې چې ځمکه او اسمان موجود وي. رواه المسلم، مشکات، مسائد الشیطان واللمعات. زما ورونو دا د هغه څه خبرې وي چې حلال او حرام سړی دا ټوله دنیا تخته کوي. د یو ځناور شکل دې نه وایي چې څنګه خلاص شي او منډه کړي او دستي ورشي، نه د چا حریم ته ګوري او نه د چا حلال او حرامو ته ګوري. دوکان کې هر شی وګوري او وایخلي، د دې پوښتنه نه کوي، ځان نه کوي. آیا خدای ته به څه جواب وي؟ په لحاظه و درته وایي چې ستا د دین او ستا د زړه استبرا فساد لرې کول ټول په حلالو کې دي. د حلالو نه حلال شی پیدا کېږي، د حرامو نه حرام شی پیدا کېږي. بچو باندې دې خوري، هغه لایقه غوښه د اور ده چې ته پیدا حرام خوري. که ته هر څومره ځان بزرګ کړي، که ته هر څومره ځان ته ووایې د دغه هر ذریعې نه چې تا ته راځي او مفت خوراک خوري او په خپله تکلیف نه تېرې ورباندې او د حلال او د حرامو په پوښتنه هم نه کوې، ځان هم نه پوه کوې، په لحاظه دا به په خپله په دوزخ ته ځي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.